کور غواړم چې تاسو ته د ښکاره کړم اپارتمان او د ښکاره کړي وو مخکې کمپلیکس کې دا فواره ده او دا کمپلیکس دی. زونو کور د ښکاره کوم. دا یو اتاق دی، دا سړک دی او دا یو اتاق دی. غونه ساحه ده د کوچنیانو د بازۍ مخ ده. دا یو عمومي لاره ده او دا خونه دغه یې دا لیز ده. چې نوی کار شروع ده او دا دوکانونه او مارکیټ او هر شی پکښې پیدا کېږي. السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو د روژې د وعدې سره سم نو واکینګ یې پرې ایښی نه دی، ځکه چې واک پرېږدم نو بیا ستاسو خبره وزن اضافه کېږي. نو اوس هم د مازدیګر ټیم دی، د کندهار په ښار کې یم او واک کوم، ځو واکینګ کوو. نو زه یم حاجي ماما راسره دی او غواړم چې مخته دا د کندهار ښار په عینو مینه کې دا د باغ په ساحه کې یو کور غواړم چې تاسو ته د ښکاره کړم اپارتمان. نو که چیرې نفر و نو هغه ځای به هم در باندې ووینو او نرخ به یې انشاءالله درته ووایم او تاسو بیا راسره وګورئ نو تعقیب مو کړئ. نو دا دی ماشاءالله هوا ته خو مو پام دی، که څه هم وریځ ده خو بیا هم ښایسته هوا ده. دا کورونه مې ګوره د ښکاره کړي وو مخکې دا دې اوس هم کار روان دی. څنګه ښایسته چاردیوالي یې ورکړې ده حاجي ماما. او ښایسته چاردیوالي ډیزاین، څنګه ښایسته ګلان یې کړي دي. دا ګل ته راوګرځېدم، دا یو دانه به زه راوش کوم د بوی دپاره، ځکه بیا رژېږي. دا چمبیله یې کرلی ده، دا وینې دا دونه ښایسته بوی یې ځي چې په دا ټوله ساحه کې یې بوی ځي. دا نو دا د باغ په کمپلیکس کې ده، دا فواره ده او دا کمپلیکس دی. د جامع ولاړه ده وربسونو دننه بیا در باندې ووینم چې که چیرې ما نفر پیدا کړي په دغه ځای کې اپارتمان ده خرڅوي. ماشاءالله ګلانو موسم خو وینئ یا څنګه ګلان خلک پکښې ناست. د باغ فواره ده. دا د مابین ساحه ده. زونو کور د ښکاره کوم تاسو ته. دا پارکینګ دی. دا بالکوني ده. دا امین دا لیز دی. توره شپه ده پکښې کې. دا یو اتاق دی. دا اشپزخانه ده. درې اتاقه ده. دا بل اتاق ده. دا دې خواته دا سړک ځینې معلومیږي. دا سړک دا سړک دی او فواره ده او دا یو اتاق ده. دا خو نو یو دانه اټیچ باتروم هم لري. دا تشناب، دا ښه ځای دی، ښه دروازې یې ورکړي دي. دغه بیا زرغونه ساحه ده د کوچنیانو د بازۍ. کور خو مې در ښکاره کوي. نو درې اتاقه کور. دغه چې ده دا مخامخ ده، دا یو عمومي لاره ده او دا خو نو سکار په شروع ده. او مخامخ چې معلومیږي هغه بیا مسجد دی. دغه وه د ګمبته شی
دغه مسجد دی چې مې در ښکاره که یو دغه کور دی هغه خو په درېیم کې و دا په اول کې دی نو کار یې تازه کړی دی وایي دننه مور ځي دغه به هم دا ماچ دا دهلیز در باندې ووینمه دغه یې دهلیز ده دې کې هم 3 اتاقه دي دا چې نوی کار شروع ده او دا جوړ سوی دی دغه د مارکیټ نه ده د پلازې دوکانونه او مارکیټ او هر شی پکښې پیدا کېږي دلته دا فوارې ته نږدې دی زموږ قدم هم پای ته ورسېدی او کور مو هم ولیدی نو دا و د مازدګري یو ولاګ نو خدای دې وکړي چې تاسو دا کور ښه سم لیدلی او دا شاوخوا ساحه هم لیدلي نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای